د کهانۍ په شروعات کې یو ښځه او خاوند وویني چې د هغې ګاونډیان کور خالي کوي او د دې ځای نه تښتي. دې ډېر زیات حیرانه شي او چې کله روډ ته راوځي نو دې وویني چې هر څوک د پاګلانو په شانتې منډې وهي، یعنې چې دنیا په ختمېدو ده. حالانکه جیسن ته دا پته نه وي، خو بیا هم دې ګاډي ته راوخیږي او دې خلکو پسې شاته را روان شي. خو چې لږ غونته کې مخکې لاړ شي نو دې وویني چې کوم ګاونډیان د دې تښتېدلي وي نو هغه واپس را روان وي. خبره نوره هم حیران کنه شي او د جیسن په فیملي کې یاره پیدا شي. خو چې کله دې لږ غونته کې نور مخکې لاړ شي نو د ټرافیک جام کېدو په وجه دې ګاډی ودرئ او د مخکې حالاتو اندازې اخیستلو نه پس ورته پته ولګي چې آرمي والا روډ بند کړی دی. په دې کې د بره هلیکاپټر نه اعلان وشي چې په ټول ښار کې یو خطرناکه بیماري خوره شوې ده. په دې وجه تاسو له زر تر زره واپس خپل کورونو ته تلل پکار دي. د دې اعلان اورېدو نه پس جیسن ځان سره وایي چې موږ اوس دلته مکمل طور باندې گیر شو. په دې کې د بره نه یو کاڼی د دې په ګاډي باندې را پرېوځي چې څنګه دې بره وګوري. نو یو دوه جهازونه ډېر په تیزۍ سره د دې د کلي طرف ته لاړ شي او چې څنګه کلي ته ورسي نو د مخې سره په ټول کلي باندې بمباري شروع کړي. دا منظر چې وویني نو بیت خپل هسبنډ جیسن ته وایي که چېرته موږ کلي ته واپس تللي وو نو زموږ به څه حال و. په دې کې جهازونه د دې طرف ته مخ راواړئ او په سړک باندې چې کم خلک وي نو هغې پسې را روان شي. دا چې وویني نو خلکو ته دا پته ولګي چې پوج موږ ټول مړه کول غواړي. په دې وجه ټول خلک یو خوا بل خوا منډې وهل شروع کړي. په دې کې د بیت نظر بره په غر کې په یو سکول باندې پرېوځي چې بیا خپلې فیملي سره د هغه سکول طرف ته روان شي. او چې کله دې دغه سکول ته ورسي نو هلته کې دې ته په ځمکه کې یو تاخانه میلاو شي. دې د جهازونو د حملې نه د بچ کېدلو دپاره دغه بیسمنټ ته وردننه شي. خو چې څنګه دې د بیسمنټ دروازه ځان پسې رابنده کړي نو د دې د سر د پاسه یوه غټه دماکه وشي. دې ځان سره سوچ کوي چې دا بیماري آخر څومره خطرناکه ده چې د هغې دپاره پوج دومره غټ قدم اوچتوي. خو د خوشحالۍ خبره دا وي چې په دې بیسمنټ کې د خوراک څښاک ډېر شی سامان پروت وي چې د ډېر وخته پورې د دې کار کوي. د دروازې بندولو په وخت کې د بیت لاس زخمی شوی وي، حالانکه دې ته دا پته نه وي چې په ما باندې هم د بیمارۍ اثر شوی دی. خو دا د سوچ کولو وخت نه وي. جیسن په زنځیرانو باندې دروازه د لاندې نه مضبوطه کړي او د څه وخته پورې په خاموشۍ سره په دې ځای کې د اوسېدلو فیصله وکړي. خو د څه وخته پورې په دې ځای کې د ژوند کولو نه پس دې ته دا احساس وشي چې بار دنیا مکمل ختمه شوې ده. او په دې کې د ټولو ناول د جیسن لور بورشي او پلار ته وایي چې موږ به تر کومې پورې په دې ځای کې اوسېږو. جیسن سره په خپله هم د دې خبرې جواب نه وي، خو د خپلې لور د خوشحالولو دپاره هغې ته دا خبره وکړي چې کله بار بیماري ختمه شي نو موږ به بیا د دې ځای نه وځو. د جیسن لور د یوې شیشې په مدد سره د بار دنیا نظاره ویني، خو دې ته هره پیره په بمونو باندې سوځېدلې بلډینګونه او خالي ځمکې په نظر راځي. د دې منظر د لیدو نه پس دا خپلې مور ته وایي چې آیا په ټوله دنیا کې صرف موږ ژوندي پاتې شوي یو؟ نو په جواب کې ورته مور وایي چې نه کیدی شي نور خلک هم زموږ په شانتې چرته کې پټ شوي وي. بیا په دغه ورځ باندې د جیسن لور چې د خوراک یوه ډبه کولو کې نو هغه خالي وي او په دغه ډبه کې شاته یو سوری هم وي. بیت چې د ټول سامان چیکینګ وکړي نو پته ورته ولګي چې ټوټل 12 ډبې خالی شوي دي، حالانکه دا 12 ډبې د دې د 2 هفتو خوراک وي. په دې کې د بیت نظر بره په چت کې په روشندان باندې پرېوځي او دې ته وایي چې کیدی شي چېرته منګکان راغلي وي او دا ډبې خالي کړې وي. د دې نه پس د جیسن لور چې خپلې مور سره ګیم کوي نو په دې کې اچانک د شاته نه یو نریشان اواز راشي او چې څنګه دې وګوري نو منګک دوباره راغلی وي او د خوراک په ډبو باندې لګیا وي چې دې سره جیسن له ډېره غوسه ورشي او په دغه منګک باندې حمله وکړي. خو دغه منګک د جیسن د حملې نه بچ شي او چې څنګه تښتي نو په دې کې بیت لاس راوغځي او دغه منګک مړ کړي. په دې کې د دې په بیسمنټ کې ډېره تیزه بدبو هم خوره شي او چې څنګه دې شاته وګوري نو پته ورته ولګي چې د منګک د تښتېدلو په دوران کې ډیوه راغورځېدلې وي او د هغې نه اور لګېدلی وي. جیسن چې څنګه د دغې ډیوې د مړ کولو دپاره لاړ شي نو هغه ډېره ګرمه وي او د له لاسو سوځي او د وخت تېرېدو سره دا اور نور هم سیوا شي. خو د ډېرو اوبو ورچولو نه پس آخر کار دې د دغه اور په مړ کولو کې کامیاب شي. بیا دې د خپلې لور تعالی شروع کړي نو هغه د یارې د لاسه د یو کټ لاندې پټه شوې وي او د بره روشندان طرف ته ګوري. جیسن چې د دغه روشندان طرف ته وګوري نو په هغې باندې د اور ټول لوګي بار طرف ته روان وي چې دې سره د دې په زړه کې ډېره یاره پیدا شي، ځکه چې دې لوګو سره به بار خلکو ته پته ولګي چې په دې ځای کې دننه څوک شته دي. درې واړه ډېر په یاره باندې ټوله شپه تېره کړي، خو د خوشحالۍ خبره دا وي چې چاته هم د دې پته ونه لګي. خو په دې کې لږ وخت بعد دې ته دا اندازه وشي چې په بره چت باندې څوک ګرځي. داسې ښکاري چې د بره خلکو په دې ځای باندې شک وي او په دې ځای باندې مخکې وروسته کېږي. د جیسن لور د یارې د لاسه په جړا شي، خو مور ولخوا له راشي او ورته وایي
چې دا د جړا وخت نه دی، ځکه که بار خلکو ته زموږ پته ولګېده نو په موږ کې به یو کس هم ژوندی پاتې نه شي. جیسن د خپلې لور د چپ کولو دپاره مختلف قسمه کوششونه شروع کړي چې دې سره هغه لږه غونته کې خاموشه شي. بل طرف ته بیت لګاتار بره چت ته ګوري او په زړه کې یاره مسلسل سیوا کېږي. په دې کې اچانک د بره نه یو درز وشي او په بره چت باندې د درنو درنو قدمونو اوازونه را شروع شي. بیت دغه قدمونو پسې روانه شي چې بیا دغه قدمونه ټیک د بیسمنټ په دروازه باندې ودرېږي او د څه نه چې د دې یاره کېده نو بالکل هغه ورسره وشي. بیا د بره نه د دروازې د ماتولو کوششونه شروع شي او آخر کار هغه زنځیران هم وشلېږي په کومو باندې چې جیسن دروازه مضبوطه کړې وي او چې څنګه دروازه کولاوېدلو واله وي نو په دې کې باید همت وکړي او په پاونو باندې بره وخیږي او هغه زنځیر ونیسي او د خپل جسم وزن په مدد سره دروازه قابو کړي. خو بیا هم دروازه په مزه مزه کولاوېږي او د زیړو سترګو یوه جوړه دې ته په نظر راشي. وړه ماشومه د یارې د لاسه چغې کړي خو په دې دوران کې جیسن یو پایپ رامات کړي او د دغه زیړو سترګو په جوړه باندې ګزارونه شروع کړي چې دې سره دغه زیړو سترګو واله جوړه د دې ځای نه وتښتي او دې دروازه دوباره په مضبوطیا سره بنده کړي. خو د جیسن وجود اوس هم د یارې د لاسه رپېږي ځکه چې دې ته دا پته نه وي چې په بار دنیا کې د بې رحمه پوځ سره خطرناک راخشس هم موجود دی. چونکې اوس بار خلکو ته د دې د رهایشګاه پته لګېدلې وي په دې وجه دې د دې ځای نه د وتو پلین جوړوي. خو د دې د وتو نه مخکې د المارۍ نه یوه ډبه راوغورځېږي او ټوله المارۍ پړقېدو شي او په بره چت باندې د درنو قدمونو اوازونه نور هم تېز شي یعنی چې په زرګونو پوځ د دې د پاسه تېرېږي او د مخکې په شان دوباره د بیسمنټ په دروازه باندې ودرېږي. چونکې دا پیره د هغې طاقت د مخکې نه لسګون نه سیوا وي په دې وجه د بیسمنټ دروازه ډېر په اسانتیا سره ماته شي او لاندې راوغورځېږي او بره په تیارې کې ورته ډېر ښې سترګې ښکاره شي. د جیسن فیملي د یارې د لاسه راشاته شي او د حمله کوونکو منې کولو دپاره په هغې باندې بله ډیوه ورولي او د سټور روم دروازه په المارۍ باندې بنده کړي. خو حمله کوونکي دومره په اسانتیا سره منې کېدو واله نه وي. په دې کې د جیسن د لور نظر بره په چت کې په سورنګ باندې پرېوځي چې بیا جیسن دغه لاره کولو کړي او خپله لور او ښځه پې د بیسمنټ نه بار وباسي. خو چې کله د جیسن نمبر راشي نو هغه په دې سورنګ کې ونښلي ځکه چې دا سورنګ ډېر وړوکی وي او د حمله کوونکو د رارسېدو سره یې هغې د خپې نه راکاږي او لاندې راوغورځوي. د جیسن چې د تښتېدلو امید ختم شي نو په اخره یې پیره خپلې ښځې ته د خپلې لور د خیال ساتلو دپاره ووایي او په بله لمحه کې راخشس په جیسن باندې حمله وکړي. بیت او د هغې لور ډېر د بې بسۍ په حالت کې لاندې د بیسمنټ طرف ته ګوري خو څه هم نشي کولی چې بیا دواړه د خپل ځان د بچ کولو دپاره د دې ځای نه وتښتي او په تښتېدو کې ډېر څه عجیبه منظر وویني چې بار دنیا ته کوم روډ تللی وي نو په هغې باندې یو غټ دیوال جوړ شوی وي. په دې کې د لرې نه یو هلیکاپټر د دې خواله راشي او د لایټ رڼا په دې باندې پرېوځي او چې څنګه دې د دې ځای نه د تښتېدو کوشش کوي نو په دې کې یو غټ جال په دې دواړو باندې را پرېوځي او دا دواړه پکې ګیر شي. په دې کې د جال نه دې وویني چې هغه زیړو سترګو واله راخشس د دې طرف ته را روان دی. خو چې څنګه د دې خواله راورسي نو پته ورته ولګي چې دا راخشس نه دی بلکې سیف سوټ اچولو واله پوجیان دی. بیا دغه پوجیان د خپلو سوټونو نه غټې ستنې راوباسي او د دې دواړو په سټونو کې ولګي. خو د تورې وینې په راوتو سره یو پوجي نورو پوجیانو ته وایي چې دا دواړه د وایرس نه انفیکټډ دي چې بیا ټول پوجیان خپلې ټوپکې اوچتې کړي او په دې ځای کې د دې د مړ کولو تیاری شروع کړي. اصل کې د دې بیمارۍ خورېدو نه مخکې د ښار په سهالکو کې دا بیماري موجود وي چې په هغې کې جیسن او د هغه فیملی هم وي. بیت چې دا وویني چې ما سره زما لور هم وژني نو د غوسې د لاسه د هغې په مخ باندې تور رګونه راښکاره شي. خو د دې د څه حرکت کولو نه مخکې د یو پوجي د مرۍ نه وینه روانه شي. اصل کې جیسن د مرګ نه بچ شوی وي او دوباره راشي او مخې په وینو کې لت پت وي او سترګې هم سرې وي او طاقت یې سلګون ناسیوا شوی وي. خو د څه پوجیانو د مړه کولو نه بعد دی د خپل ځان نه د ټوپک ګولۍ منې نه کړي. خو په دې دوران کې بیت او د هغې لور د دې موقع نه پیدا اوچته کړې وي او جال یې شلولې وي او د دې ځای نه تښتېدلې وي چې بیا ټول پوجیان تقسیم شي او د هغې تلاش شروع کړي. خو دې ته دا پته نه وي چې بیت هم د جیسن په شان بدله شوې ده او چې څنګه بیت پې حمله وکړي نو پوجیان په دې باندې هم ډزې وکړي او زخمي کړي. د بیت لور چې دا منظر وویني نو د هغې شکل هم د ډېرې غوسې د لاسه بدل شي او په یو پوجي باندې حمله وکړي. خو د دغه پوجي د مړ کولو نه مخکې بیت راپاسي او خپله لور د داسې کولو نه منې کړي. اصل کې بیت دا نه غواړي چې زما لور دې هم په راخشس کې بدله شي. په دې وجه دا د خپلې لور د خاموشه کولو کوشش کوي او دغه شان په مزه د جیسن لور واپس خپل حالت ته راشي. بل طرف ته جیسن ډېر زیات زخمي وي او د خپلې لور په مخ باندې د خاص پرز ورکولو نه پس سترګې پټې کړي. په دې کې دې ځای ته یو بل هلیکاپټر هم راشي چې بیا بیت د دغه هلیکاپټر نه د بچ کېدلو دپاره خپله لور ځان سره کړي
او د یو کچري ډېرې خواله لاړه شي چې هلته کې دې ته یو سورنګ میلاو شي او چې څنګه دغه سورنګ ته ورننوځي نو یو ماشوم د بیټرۍ په لاس د دې مخې ته ولاړ وي. دا ماشوم اصل کې د دې ګاونډی وي چې بیا دې دغه ماشوم پسې شاته روان شي او په دې سورنګ کې ورته مخکې یو بیسمنټ میلاو شي او چې څنګه دروازه کولاو کړي نو په هغې کې د دې د چان پهچان والا نور ډېر شي کسان هم وي چې د ژوند کولو دپاره د منګکانو په شان په ځمکه کې اوسېږي. دې سره دا ښایسته کهاني هم په دې ځای باندې ختمیږي. ګرانو کتونکو که ویډیو م خوښه شوې وي نو لایک کمنټ یې کوئ او چینل در سره خامخا سبسکرایب کوئ.